अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरोع په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن مې ستاسو دپاره د انګلیش هغه بنیادي ټکي بیا راوړه په دې غرض باندې که دا ټکي تاسو چرته زده کړئ نو گویا چې تاسو په انګلیش باندې تر ډیره حده پورې پوهیدلی هم شئ او تاسو انګلیش ویلی هم شئ. د دغه ټکو اولنی ټکی ما سره دی ابف. ابف وایي اوچت ته، صحیح ده، ابف اوچت. بیا ونس یو ځل، ونس یو ځل، ون یو، ون یو. میډل مینس، تاسو به اورئ چې دا د میډل کلاس والا خلق دی، یعنی دا د میانز والا خلق دی، صحیح ده. انټایر ټوله، دا ټوله دنیا که ستا شي نو دغې ټولې ته تاسو ویلی شئ انټایر، صحیح ده. ساري بخښنه غواړم، صحیح ده. د ساري لفظ به تاسو ډیر اورئ، د دې مطلب دی چې بخښنه غواړم. پوش، پوش وایي دیکې ته، څه څیز ته دیکا ورکول، دې ته تاسو ویلی شئ پوش. ریموف لرې کول، ریموف لرې کول، یو څیز ورانول، صحیح ده. لکه دا کتاب دی، د دې نه تا دا ټکی وران که نو دې ته ته ویلی شي ریموف، یعنی دا ټکی ما ریموف که، وران مې کو، لرې مې کو، صحیح ده. فری اوزګار، زه اوزګار یم نو تاسو ویلی شئ چې زه فری یم، صحیح ده. چینج بدلول، خپلې کپړې بدلې که، یعنی خپلې کپړې جامې چینج که. ډیلیټ ختمول، په دې موبایلو کې خو تاسو ډېر اورئ که نه چې دا څیز مې ډیلیټ که، یعنی د دې مطلب شو چې دا څیز مې ختم کو، صحیح ده. بیا د کاونټ جمع کول، هلکه ته دا جمع که، ته دا کاونټ که، صحیح ده. بلیم تور، یعنی په چا باندې څه تور لګول، دې ته تاسو ویلی شئ بلیم. ود سره، یعنی یو ځای، هی از ود می، هغه ما سره دی، صحیح ده. دغه سره دپاره تاسو ویلی شئ ود. سی لیدل، صحیح ده، سی لیدل. او نیر، ګورئ جی دا څومره عام ټکی دی، مالک ته وایي ښه، وی دا د دې شاپ او نیر دی، دا د دې هوټل او نیر دی، نو د دغه او نیر مطلب څه دی؟ مالک دی، صحیح ده. الاود تیز، یعنی دا خبره تیزه وکه، الاود یې وکه، صحیح ده. ریسټ دمه، مونږ وایو که نه چې هلکه راځه کښېنه دمه وکه، ریسټ وکه. نو اوس، زه اوس راغلم، نو اوس. هاید پټول، د یو څیز پټول. ډونټ هاید، یعنی پټوه مه، صحیح ده. ټرسټ اعتبار کول، په چا باندې بروسه کول، تاسو په پښتو کې ویلی شئ بروسه کول، په ده باندې زه بروسه کوم، یعنی په ده باندې زه ټرسټ کوم. اراوند غیر چاپیره، صحیح ده، اراوند غیر چاپیره. دیر هلته، دیر هلته. هیر دلته، هیر دلته. سمارټ چالاکه، مونږ وایو که نه چې دا کس ډیر سمارټ دی، نو د سمارټ مطلب دی چالاکه او هوښیار. وینډو، وینډو کړکي ته وایي، وینډو کړکۍ. ډور دروازه، ډور دروازه. ډاوټ شک، په دې کې زما شک دی، زما ډاوټ دی. شیر تقسیمول، د چا سره شریکول، صحیح ده، شیر شریکول. سډنلی ناڅاپه، سډنلی ناڅاپه. ټرولی په رښتیا، ته په رښتیا داسې، یار ته ټرولی داسې. obviously څرګنده، مونږ وایو که نه چې یار دا خبره خو څرګنده ده،
obviously. Totally په مکمله توګه. Totally په مکمله توګه. Initially په شروع کې. Initially یعنی د دې کلاس په شروع کې. صحیح ده. shocked حیران. shocked حیران. search تلاش کول. د یو سیس کتل سرچ کول. صحیح ده. مونږ وایو کنه چې دا سیس سرچ کا تلاش یې کا. usually په عامه توګه. usually په عامه توګه. often اکثر. often اکثر. slightly لږ شان. زه لږ شان حیران شوم. نو دغه لږ شان د پاره تاسو ویلی شئ slightly. tiny ډیر وړوکی چې یو څیز بالکل وړوکی شي که نه هسې د سترګو په نظر باندې ښکاري نو دې ته تاسو ویلی شئ tiny. او بیا د عام وړوکي دپاره تاسو ویلی شئ small وړوکی. small وړوکی. scent خوشبو. scent خوشبو یعنی د کوم څیز نه چې خوشبو راځي هغې ته تاسو ویلی شئ scent. او بیا د smell. smell بو ته وایي. بو ښه هم کیدلی شي او خراب هم کیدلی شي. نو چې هر قسمه بو وي تاسو هغې ته ویلی شئ smell بو. want غوښتل. want غوښتل. بیا تاسو داسې هم ویلی شئ وانه. صحیح ده. وانه هم غوښتلو ته وایي. دا د want لږ اسان لفظ دی. د want په ځای باندې تاسو وانه هم ویلی شئ. صحیح ده. I want to see you. نو تاسو داسې هم ویلی شئ I wanna see you. shame شرم. تاله شرم پکار دی. نو دغه شرم ته تاسو ویلی شئ shame. afraid ویره. afraid ویره. بیا ورسره مخکې ټکی دی nervous. nervous چې کوم دی دا هم ویرې ته وایي خو دا هغه ویره ده. مطلب په سکول کې یو شاګرد دی ودرېده او دا د استادانو د هلکانو په مخ کې څه وایي او لچي. دغه ویرې ته تاسو ویلی شئ nervous. صحیح ده. بیا د waste ضایع کول. مونږ وایو که نه چې خپل وخت مه ضایع کوه. don't waste your time. spend خرج کول. spend خرج کول. یو څیز ضایع کول وي او یو څیز خرج کول وي. مونږ وایو چې پیسې ډېرې مه خرج کوه یعنی مه یې سپینډ کوه. صحیح ده. ډاون ښکته. تاسو به اورئ چې د موبایل بیټري ډاون شوه یعنی ښکته شوه. صحیح ده. چارج پکې ښکته شه کم شه. up pass. up pass. light رڼا. light رڼا. او دې سره دا بل لایټ دی LITE. دا سپک ته وایي. صحیح ده. یو لایټ رڼا ته وایي او دا بل لایټ چې کوم دی دا سپک ته وایي. celebrate لمانځل. celebrate لمانځل. inform خبرول یعنی ما خبر که ما انفام که. صحیح ده. both دواړه. مونږ به دواړه درشو. both دواړه. twice دوه ځل. صحیح ده. د twice مطلب دی دوه ځل. lose ضایع. lose ضایع. او دې سره بیا بل lose دی LOOSE. دا وایي سست. lose سست. close نږدې. دا زما close ملګری دی یعنی دا زما نږدې ملګری دی. صحیح ده. far لرې. هغه زما نه لرې دی. هغه زما نه far دی. find کتل. find کتل. د یو څیز کتل. صحیح ده. مطلب تا ته څوک وایي چې ورشه او په کمره کې دا څیز وګوره نو دغه کتلو ته وایي find. او سی چې تاسو ته ما کوم ویلی و هغه لیدلو ته وایي.
مطلب تاسو ته چې د سترګو په نظر باندې څه ښکاري آی سی دیس یعنی زه دا وینم. هغه لیدل چې کوم دی هغې ته سی وایي. او دا فایند دی، دا کتل دی، تلاش کول دی. صحیح ده. کریکټ صحیح یعنی سم. کریکټ دا ټکی کریکټ کا، دا صحیح کا، سمې کا. سټینډ ودرېدل، مونږ به د هغه سره ولاړ یو. نو دغه ودرېدلو ته تاسو ویلی شئ سټینډ. سټ کېناستل، سټ کېناستل. لیو پرېښودل، دا کار په ما باندې پرېږده. نو دغه پرېښودلو ته تاسو ویلی شئ لیو. هولډ نیول، هولډ نیول، د څه څیز په لاس کې نیول، دې ته وایي هولډ. پرامیس لوز، لوز کولو ته وایي یعنی وعده کول، لوز کول دا ورته مونږ وایو. نو دې ته په انګلیش کې وایي پرامیس. فایټ جنگ ته وایي، فایټ جنگ. لف مینه، لف مینه. کال راغوښتل، کال راغوښتل یعنی څه څیز راغوښتل، د چا راغوښتل. گو تلل، گو تلل. تنک سوچ کول، تنک سوچ کول. ریټرن واپس کول یعنی دا څیز واپس کا، دا ریټرن کا. ګیف ورکول، ګیف ورکول، چاته څه څیز ورکول. کزن د تره زوی، د ماما زوی ته خو هم وایي، د ترور زوی ته خو هم وایي. صحیح ده. کزن د تره زوی. ویډینګ واده ته وایي، ویډینګ واده. نیډ ضرورت، نیډ ضرورت. لیسن سبق، لیسن سبق. لرن زده کړه، لرن زده کړه. فرینډ ملګری، فرینډ ملګری. انمیټي دشمنی، انمیټي دشمنی. فلګ بیرغ، جنډه چې ورته موږ وایو، فلګ بیرغ. ارلی وختي، ارلی وختي یعنی په سحر کې وختي پاسه، ارلی پاسه. لیټ ناوخته، په سحر کې ناوخته مه پاسه، په سحر کې لیټ مه پاسه. واش وینځل، د جامو وینځل دي، دې ته تاسو ویلی شئ واش. د لاس وینځل دي، چې د هر څیز وینځل وي نو ورته په انګلیش کې وایي واش. تنک سوچ، تنک. آی تنک یعنی زما په سوچ، زما په خیال. الون یوازې، زه یوازې یم، زه الون یم. سپیشل خاص، مونږ وایو که نه چې دا سیز سپیشل دی، نو د سپیشل مطلب دی یعنی دا سیز خاص دی. ماونټین، ماونټین وایي غره ته. صحیح ده. غر ته په انګلیش کې وایي ماونټین. واک ګرځېدل، واک ګرځېدل. ټاک خبرې کول، ټاک خبرې کول. رانګ غلط، رانګ غلط. فالټ غلطۍ ته وایي، مونږ وایي چې په دې سیز کې څه فالټ دی، یعنی مطلب یې دا شو چې په دې سیز کې څه غلطي ده. ریډ لوستل، صحیح ده، د کتاب لوستل دي، نو دغې ته تاسو ویلی شئ ریډ. سپیک ویل، سپیک ویل. یوز استعمال، دا سیز استعمال دی، دا یوز دی. صحیح ده. هارت، هارت وایي زړه ته، هارت زړه. وایس آواز، وایس آواز. ड्राइव चलोल, ड्राइव चलोल.
slowly په قلاره، slowly په قلاره یعنی خبرې په قلاره کوه، slowly کوه. smoke سکل، دا خو به تاسو په هر ځای کې وینئ چې دلته سموکینګ الاود نه دی، یعنی مطلب یې دا شو چې دلته سکل الاود نه دی. صحیح ده، د سیګرټ سکل دی اکثر د دې دپاره تمباکو نوشي چې کوم دی د دې دپاره په انګلیش کې راځي سموک سکل، د اوبو دپاره نه راځي ښه، د اوبو سکلو ته ډرینک وایي. ریچ رسیدل، ریچ رسیدل. اهیډ مخکې، اهیډ مخکې. بیک شاته، بیک شاته. ایلډر مشر، دا زما مشر رور دی، دا زما ایلډر رور دی. صحیح ده، برادر دی. اولډر، اولډر وایي زوړ ته، ایلډر مشر ته وایي او اولډر چې کوم دی دا زوړ ته وایي. صحیح ده. بای اخیستل، بای اخیستل. سویم لامبل، سویم لامبل. فود خوراک یعنی خوراکي چې څه مواد دي هغې ته تاسو ویلی شئ فود. بیا دی بریډ، بریډ وایي ډوډۍ ته، دا کومه ډوډۍ چې مونږ خورو دې ته تاسو ویلی شئ بریډ. میک جوړول، میک جوړول. میډ جوړ شوی. صحیح ده، یو څیز چې جوړ شوی وي نو تاسو ویلی شئ چې میډ. ارایف رسیدل، ارایف رسیدل. فنگر ګوته، فنگر ګوته. مونږ وایو که نه چې دلته فنگر ولګوه، دلته ګوته ولګوه. ټوګیدر یو ځای، ټوګیدر مونږ یو ځای اوسیږو، مونږ ټوګیدر اوسیږو. کټ پرې کول، کټ پرې کول. آل ټول، آل ټول. سیف محفوظ، سیف محفوظ. لیک تالاب، لیک تالاب یعنی د اوبو چې کوم تالاب وي هغې ته په انګلیش کې وایي لیک. میرر شیشه، میرر شیشه. لیمټ حد یعنی دا زما لیمټ دی، دا زما حدود دی. صحیح ده. ریفیوز منع کول، د یو څیز نه منع کول. صحیح ده، دې ته تاسو ویلی شئ ریفیوز. برین دماغ، برین دماغ. آلویز همداسې، آلویز همداسې. رډي تیار، تیار اوسه، رډي اوسه. هاټ ګرم، هاټ ګرم. کول یخ، کول یخ. ټرسټ یقین کول، په چا باندې اعتبار کول، دې ته تاسو ویلی شئ ټرسټ. پری دعا، پری دعا. ریزن وجه، مونږ وایو که نه چې څه ریزن دی یار، څه وجه ده، ریزن وجه. فارګیټ خیرول، د یو څیز خیرېدل. صحیح ده. فارګیټ خیرېدل، خیرول. ریممبر یاد ساتل. صحیح ده. ریممبر یاد ساتل. بیا دی ټروت رښتیا، ټروت رښتیا. پیرنټ مور پلار، پیرنټ مور پلار. پرایس قیمت، مونږ وایو که نه چې د دې څیز څه پرایس دی یعنی د دې څیز څه قیمت دی. پیس امن، پیس امن. بیا دې سره بل پیس دی، دا وایي ټوکړۍ ته. صحیح ده، د هر څیز چې ټوکړه وي نو هغې ته تاسو ویلی شئ پیس. پیشنس صبر، مونږ وایو د صبر نه کار واله، نو دغه صبر ته تاسو ویلی شئ پیشنس. هیبټ عادت، هیبټ عادت. هیلث
صحت. health صحت. reward بدله. reward الله دې تعالی بدله درکړي، الله دې تعالی د دې reward درکړي. soon زر. soon زر. path لار. path لار. بیا د شو خودل. شو خودل. rent کرایا. rent کرایا. کسٹمر گاہک. تاسو به اورئ چې دا زما کسٹمر دی، دا زما گاهک دی. صحیح ده. شوٹ ویشتل. شوٹ ویشتل. منی روپۍ. منی روپۍ. سیچویشن حالت. سیچویشن حالت. سلی بیوقوف. سلی بیوقوف. آئیلینڈ جزیره. آئیلینڈ جزیره. په دې کې دا اس چې کوم دی دا سایلنٹ دی. صحیح ده. اس لینڈ نه دی، دا ډیر خلق اس لینڈ هم وایي، خو دا په اصل کې آئیلینڈ دی. په دې کې دا اس نشي ویلی، دا جزیرې ته وایي. تاسو به کتلی وي د اوبو په منځ کې، د سیند په منځ کې چې کوم وچ ځای وي، په کوم ځای کې اوبه نه وي، نو هغه ځای ته موږ وایو جزیره. دې ته په انګلیش کې وایي آئیلینډ. لیک کمی ته وایي. صحیح ده. په یو څیز کې چې کمی راځي یعنی لږوالی راځي، دغې ته تاسو ویلی شئ لیک. یعنی فرض کا زمونږ په وطن کې اوس د اوبو کمی راځي، کموالی دی، نو دغه کمی ته تاسو ویلی شئ لیک. allow اجازت. allow اجازت. upset پریشان. زه ډیر پریشان یم، یعنی زه upset یم. where چرته. where چرته. when کله. when کله. who څوک. who څوک. home چا سره. home چا سره. never کله هم نه. never کله هم نه. that دغه. that یعنی کوم سیز چې لري وي او تاسو د هغې خبره کوئ چې دغه سیز، یعنی that one دغه یو. those those هم دغې ته وایي، خو مطلب د یو نه چې سیزونه زیات شي، تاسو ته ما ډیر ځلې ویلي دي، نو هغې ته تاسو ویلی شئ those. that د یو دپاره ویلی شئ، او those چې سیزونه ډیر وي نو بیا تاسو د those استعمال کولی شئ. try کوشش. یو ټرای وکړه، یو کوشش وکړه. جرنی سفر. جرنی سفر. لانگ اوږد، یعنی سفر اوږد دی. صحیح ده. almost تقریبا. almost تقریبا. rarely کله ناکله. صحیح ده. rarely کله ناکله. کیوں کیوں وایي قطار ته، لاین ته. صحیح ده. کیوں قطار، زه په قطار کې ولاړ یم. hand لاس. hand لاس. shake ملاول. د هر سیز چې خپلو کې ملاول وي دې ته تاسو ویلی شئ shake. listen اوریدل. listen to me ما واوره. listen اوریدل. clear صفا کول. یار ستا خبرې صفا نه دي، clear نه دي. صحیح ده. نو د clear مطلب دی صفا. find قتل. find قتل. repeat بیا ویل. repeat بیا ویل، یعنی د یو سیز بیا ویل دي. دا ټکي تاسو بیا وایئ، دا کلاس تاسو بیا ګورئ، نو دغه بیا کتلو ته تاسو ویلی شئ ریپیټ. یعنی زه به دا کلاس ریپیټ کما، زه به دا کلاس بیا وګورم، بیا به یې ووایم. صحیح ده. سیلف پخپله. سیلف پخپله. ګاټ ملاویدل،
یعنی ما ته دا څیز میلاو شو، ما دا څیز حاصل که ترلاسه مې که. دغې ته تاسو ویلی شئ got. mother مور، mother مور. father پلار، father پلار. brother رور، brother رور. sister خور، sister خور. siblings رونه خویاندي، siblings رونه خویاندي. vegetable سبزی، vegetable سبزی. ګورئ دا تاسو ویجیټیبل مه وایئ، صحیح ده، دا دی ویجټیبل، ویجټیبل سبزي. ډینر د ماښام ډوډۍ، د ماښام ډوډۍ چې کوم ده هغې ته تاسو ویلی شئ ډینر، یعنی کومه چې مونږ د شپې خورو. او د غرمې روټۍ چې مونږ خورو هغې ته ویلی شي لنچ. لنچ د غرمې ډوډۍ. بیا د بریک فاسټ د سحر ناشته چې مونږ کوو دغې ته تاسو ویلی شئ بریک فاسټ، د سحر ناشته. چکن چرګ، چکن چرګ. اور زمونږ، اور زمونږ. ویدر موسم، مونږ وایو هلکه موسم څنګه دی، ویدر څنګه دی. انټرسټ خوښي، زما په دې کې خوښي نشته دی، یا زما په دې کې خوښي شته دی، زما انټرسټ شته دی، زما انټرسټ نشته دی. صحیح ده، د انټرسټ مطلب دی خوښي. سلیپ اوده کېدل، سلیپ اوده کېدل. ویک پاسېدل، ویک پاسېدل. کرای جړل، کرای جړل. لف خندل، لف خندل. فیملی د فیملی مطلب دی کورنۍ، یعنی مونږه یوه کورنۍ یو، مونږه یوه فیملی یو. ایټ خوړل، ایټ خوړل. ایټینګ دا پریزنټ کنټینیو دی، یعنی ته لګیا یې روټۍ خورې، ته وایې چې زه ایټینګ کوم، یعنی خوراک چې جاری وي تاسو ویلی شئ ایټینګ، یعنی زه لګیا یم خوراک کوم. I am eating. بن، بن وایي پیدایش ته، یعنی زیږون ته. صحیح ده، بن پیدایش. سوشل عوامي، تاسو به ګورئ دا وایي سوشل میډیا ده، یعنی دا د عوامو رسنۍ ده. صحیح ده، میډیا ته په پښتو کې وایي رسنۍ. سوشل عوامي. لاست اخیری، لاست اخیری. کلاتس جامې، کلاتس جامې. کمپلیٹ پورا، کمپلیٹ پورا. انکمپلیٹ یعنی پورا نه، دا سیز پورا نه دی، دا انکمپلیٹ دی. صحیح ده. نیکسٹ مخکې، یعنی زمونږه مخکې را روان کلاس، زمونږه نیکسٹ کلاس. مست ضروری، مست ضروری. کام پر سکون. صحیح ده، په دې کې هم دا ال تاسو مه وایئ، دا سایلنټ دی، دا CAM ویلی شي. کام ال پکې نشي ویلی. صحیح ده، پر سکون ته وایي. نایز شور ته وایي، نایز شور. سایلنٹ چپ خاموشه، سایلنٹ چپ. سیورل سووار، سیورل سووار. سچ داسي، سچ داسي. سافٹ نرم، سافٹ نرم. هارد دا هارد چې کوم دی دا هم سخت وایي، دا یو شی چې کلک وي. صحیح ده، دا ګټه کلکه ده. صحیح ده، دا سخته ده. انډیډ واقعي، مونږ وایو چې یار واقعي داسې کار به شوی وي، دغه واقعي دپاره تاسو ویلی شئ انډیډ واقعي. پریشیس قیمتي، یعنی ستاسو دا قیمتي وخت دی، دا مه ضایع کوئ. پریشیس. پراوډ ویاړ، ته زمونږه ویاړ یې، ته زمونږه پراوډ یې.
کنټرول قابو، خپل ځان په کنټرول کې وساته، خپل ځان په قابو کې وساته. برنګ راوړل، برنګ راوړل. سټے دمه، سټے دمه. کنیکټ جوړښت، کنیکټ جوړښت. ویل ښه، ویل ښه یعنی زه ښه یم، دا ښه کار وشو، دا ښه دی. ویل ښه. یو ویل چې کوم دی دا د را روان وخت د بد لپاره استعمالیږي. ویل با یعنی زه به دا کار داسې وکړم، نو دغه بد لپاره تاسو ویلی شئ ویل. رن منډه، رن منډه. آسک تپوس، آسک تپوس. که په دې کلاس کې تاسو په کوم ټکي باندې نه یې پوهه یا مو شک وي نو زمانه تپوس کولی شئ. صحیح ده؟ هم په دې ځای د دې کلاس اختتام کوم. راځم بس تاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره په دې امید چې تاسو به مې په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.